السلام علیکم د اخون ټي وي مینوالو تاسو ته په خپل نننی پروګرام ستوري کې هرکلی وایو نن موږ ستاسو دپاره بیا راغلي یو د ستوري خواله د نجیب زیري خواله چې زما په خیال او بلکې د ډیرو پوهانو په خیال باندې چې د پښتو خبرو شي د وطن پرستۍ خبرو شي د قام پرستۍ خبرو شي او په هغې کې د نجیب زیري نوم وانغستی شي نو ناجیزه وي. نن موږ راغلي یو دلته کې د نجیب زیري خواله د هغوی ځای ته راغلي یو او انشاءالله د هغو نه به څه مزیدار څه خواږه څه نوي څه تازه څه په تاسو باندې اورو ناشنا څه چې په کتابونو کې نشته هغه څه. نو د نجیب زیري نه به د نجیب زیري د ژوند په حوالې سره چې دوی څه کار کوي. دویمه دا خبره چې دوی د ادب سره د کلي نه تړلی شوي دي او مخکې نور سوالونه به دې کوو. فلحال راځو د نجیب زیري سر صاحب هرکلی وکړو بیا ستاسو سوالونه ستاسو تپوسونه به دې کوو انشاءالله په انتظار اوسئ. ډېره مننه ابرار اخون صاحب تاسو او استاد د اخون ټیم د ټولو مینوالو او ستا سره چې کوم ملګري سید عالم خان دی الطاف دی د هغو هم مننه کوو چې دا نننی مازدیګری زموږ کلي ته راوړو او مونږ ته درنښت راوبخو. خدای پاک د تاسو له عزت طریقې قدرمن شي. زیریا د ادب سره د کلي نه ستاسو دا څه ورته ووایو په دې پښتو کې چې دا تړون ورسره ستاسو کله شوی دی یا تاسو د کلي نه کوئ؟ اخون صاحب ادب سره خو داسې به زما په خیال دا به ګرانه شي چې څوک ووایي چې یاره زه هغه اټکل نیټه چې د هغه به زموږ نه هیره یي چې مونږ کله تړلی شوي یو خو د کله نه چې مونږ په ښه او بد باندې پوه شوي یو نو د ادب سره تړلي یو چونکې زما بنیادي طور چې زه په کمې کورنۍ کې رازېږېدلی یم زما والد صاحب هغو هم د دغه ادب سره داسې مطلب د پښتو د شعر او د شاعرۍ داسې شوقیانو هغو به دا څیزونه لوستل او دغه کتابونه زمونږ په کور کې پراته وو. نو په دغه وجه زمونږ دغه چې و ذهن چې و هغه هم د پښتو ادب ته پښتو شاعرۍ ته دې طرف ته مایله شو او اوس چې کوم دی ډېر زیات دغه کوم خپل هم لکه کوشش کوم چې په دغه لار کې چې کوم دی په دغه سفر کې زه وړاندې لاړ شم او دا سفر زه خپل جاري وساتم. زیریا تاسو تعلیم د څو پورې کړی دی او مخې ته هم څومره اراده ده چې کوئ به؟ بنیادي طور خو ما د ساینس سټوډنټ زه پاتې شوی وم. ما زوالوجي کې یوه د بي ایس ډګري کړله چې ګریجویشن ورته وایي بي ایس زوالوجي د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه مې دغه ډګري کړې وه په 2019 کال کې چونکې زه بیا د یونیورسټۍ نه چې راووتم نو بیا مې داسې یو سوچ پیدا سو چې په پښتو ادب کې هم یو ډګري کول غواړي نو د ملکن یونیورسټۍ نه ما په ایم ای پښتو ډګري چې وه هغه مې ترلاسه کړه او اوس چې دی فلحال د پښتو په ایم پیل کې چې دی ما ځان انرول کړی دی او د خپلې زده کړې چې کوم دی کوشش کوم چې په وړاندې نورې هم بوځم. زیرې تاسو ابتدایي تعلیم چېرته نه حاصل کړی دی؟ ابتدایي تعلیم خو ما د خپل کلي د پرایمري سکول نه حاصل کړی دی او بیا مې لسم چې دی دا مې د قندیل د سکول د های سکول نه مې میټرک کړی دی او بیا 12 چې و دا مې د فتح پور د سیکنډرۍ نه کړی دی. د کومې ادبي ټولنې سره تعلق لرئ یا ورسره ستاسو تلی راغلی دی؟ چونکې زه چې په مردان کې وم نو په مردان کې ما په 2011 کالو 11 کالو چې په هغه وخت کې ما په زوالوجي کې داخله واغسته بیا هلته زما ناسته داسې سیاسي او علمي خلکو سره وشوه نو هغو کې زه بیا ملګرو اکبر هوتي زموږ ملګری و زموږ استاد و هغه زه دغه هلته د شاعرانو د لیکوالانو یو مشهور تنظیم دی ادبي دوستانو مرکه هغې ته یې زه بوتلم او هلته مې څه نه څه هغه د هغو په غونډو کې کېناستم د هغو نه مې څه نه څه زده کړې به کولې او خپل خبرې به هم شریکولې نو بنیادي طور چې د ټولنې دغه دی نو دا زه په ادبي دوستانو مرکه مردان کې پاتې شوی یم. بیا 4 کاله پس چې زه دلته کلي ته راغلم
نو په کلي کې ما هم داسې کمی محسوسوو چې یاره داسې یو ادبي ټولنه په کار دی چې هغه دلته وي. نو دلته زموږ په مدین کې مخکې یوه ټولنه وه مدین پښتو ادبي ټولنه، نو هغه چونکې ملګرو د څه وخته پورې چلولې وه، خو بیا د ملګرو څه ذاتي مصروفیاتو څه ملګري مسافر شو، نو مونږ بیا په 2014 کال کې دا کوشش وکړو چې دغه ټولنه واپس بیا راژوندۍ کړو. دغه ټولنه مونږ واپس راژوندۍ کړه. زه چې کوم دی څه له پاسه یو کال د هغې د جنرال سیکرټري په حیث او داسې یو کال چې دی دغسې مې پکې هلې ځلې وکړې. اوس هم زمونږ دغه چې دی مدین ادبي ټولنه چې دا د دې یو نماینده تنظیم دی، خو چونکې د کرونا وبا ده نو په ټولې دنیا کې چې تاسو ته پته د سرګرمۍ چې دی هغه ولاړې دي، نو دغه شانتې زمونږ د مدین ادبي ټولنې سرګرمۍ چې دي هغه هم لا داسې په هغه خپل جوبن کې نه دي. انشاءالله د وبا د ختمېدو سره به بیا روان شي. نو دغه زما ادبي ټولنو سره تړون پاتې شوی دی. دا یو دوه شعر دي چې کشمالی لرم لونګ لرمه، چې کشمالی لرم لونګ لرمه، بیا به نو څنګه زړه بدرنګ لرمه، او د خاپیرو مې هم نظر مات کړی، د خاپیرو مې هم نظر مات کړی، زه نظر پاڼه رنګ په رنګ لرمه، او څه چاپیرچل کې د وحشت لمبي دي، څه چاپیرچل کې د وحشت لمبي دي، هم په وجود کې مې یو جنگ لرمه. د غزل یو څو شعرونه دي چې ای وخته دا زمونږ د خوبونو سړي څو دي، ای وخته دا زمونږ د خوبونو سړي څو دي، د دې وطن د ناوې د نازونو سړي څو دي. او دا ټول شعرونه چې دی دا د زمونږ ملګرو ته په خصوصي طور سید عالم خان جي ته، تاسو ته، الطاف جي ته، ټولو مینوالو ته د ډالۍ وي چې د غرې وغرې وسویلو سو آهونو سړي څو دي، د ډنډو ډنډو اوښکو سیلابونو سړي څو دي، د عدم تشدد د شعارونو سړي څو دي، د ستر فقیر اپي د سنګرونو سړي څو دي، د ساينس فلسفې د میدانونو سړي څو دي، د مینې محبت او سرو ګلونو سړي څو دي، او د دې دور د ځوان د ارمانونو سړي څو دي، د دې دور د ځوان د ارمانونو سړي څو دي، په دې سیمه د امن د سازونو سړي څو دي، او د سختو سختو ورځو ګردابونو سړي څو دي، د خوخو خوراکونو پالنګونو سړي څو دي، او د قام په مینه مست د بهارونو سړي څو دي، د قام په غم غمجن د خزانونو سړي څو دي، او په دې سیمه د پوهې او سوالونو سړي څو دي، ای دلته د دلیل او جوابونو سړي څو دي، او دې ښار کې د مرګونو او زخمونو سړي څو دي، دې ښار کې د ژوندونو او ټکورونو سړي څو دي، او نجیبه چې اټک او اریانه سره پیوس کړي، نجیبه چې د داسې هدفونو سړي څو دي. ډېره مننه. زمونږ سره چې دا کوم ملګري ناست دي، الطاف جي دی او سید عالم خان دی، د دوی چونکې زمونږ سره دا بنډار چې دی په دې کې زمونږ سره شامل شو، په دې هیله چې زمونږ کم مینوال دي هغو ته دا پروګرام چې دی دا مونږ ټول په شریکه ډالۍ کوو. دا خاوره دي د ننګ پښتو نه ډکه شي وزیره، دا خاوره دي د ننګ پښتو نه ډکه شي وزیره، پتا چې ننګ و نه کړي بیا دې ورکه شي وزیره، او ستا وینه منصوري د تا د قام د سر زار کړه، ستا وینه منصوري د تا د قام د سر زار کړه، دا قام دې ستا په لاره روان ځکه شي وزیره، هم ستا په مرۍ غله دي هم زما په مرۍ غله دي، وحشت دهشت د ټولې پښتونخوا په مرۍ غله دي. کابل کې نوزایده ماشومان دل شو په مرمیو، کابل کې نوزایده ماشومان دل شو په مرمیو، تیاري او تورتمونه د سبا په مرۍ غله دي، او د سترګو په ډیوو د لاره وینم روان یم، د سترګو په ډیوو د لاره وینم روان یم، مورجان نور خو هر څوک د رڼا په مرۍ غله دي، او زلمی خو شهزاده دی دی د هر بن نه آزاد دی، زلمی خو شهزاده دی دی د هر بن نه آزاد دی، غیرت او رواجونه د شها په مرۍ غله دي، او مشال چې وجلو د مشال وینا جوړ داوه، مشال چې وجلو د مشال وینا جوړ داوه، د دین ټیکداران ټول د دنیا په مرۍ غله دي،
او دې ښار کې د ژوندون معیار بس دومره قدرېدی چې دې ښار کې د ژوندون معیار بس دومره قدرېدی چې څوک چا له خپې راکاږي څوک د چا په مرۍ غله دي دې ښار کې د ژوندون معیار بس دومره قدرېدی چې څوک چا له خپې راکاږي څوک د چا په مرۍ غله دي او دا ځکه د دنیا ټولې څهرې په اوښکو نم دي دا ځکه د دنیا ټولې څهرې په اوښکو نم دي دا ځکه زورور ټول د خندا په مرۍ غله دي او د خپل وطن صدا سي راته وایي نجیب زیریا دا خپل وطن صدا سي راته وایي نجیب زیریا زما ټول دولتونه ټول زما په مرۍ غله دي ډېره مننه دا خپل وطن صدا سي راته وایي نجیب زیریا دا خپل وطن صدا سي راته وایي نجیب زیریا زما ټول دولتونه ټول زما په مرۍ غله دي ګرانو مینوالو نجیب زیری تاسو واورېدو مخکې ته هم زموږ دا پروګرام را روان دی انشاءالله زموږ سره اوسئ څه خواږه څه په تاسو واورئ لاسو کې ازغي خپې مې تڼاکې دي لاسو کې ازغي خپې مې تڼاکې دي دا د ژوند لحظې ښې ارزښتناکې دي لاره د معلومه هم منزل معلوم لاره د معلومه هم منزل معلوم ټولې نظریې رڼې او پاکې دي چې په کومه ځای د هر چا خپله خوښه ده لاره د معلومه هم منزل معلوم ټولې نظریې رڼې او پاکې دي مونږ وایو چې ژوند ته مو ایله کړه لږ مونږ وایو چې ژوند ته مو ایله کړه لږ ته وایې چې ستاسو خولې کاوا کې دي ډېر ښه او نه زیږوي چېرته ترهګر بچي نه زیږوي چېرته ترهګر بچي ټولې پښتنې مې مینه ناکې دي ډېر ښه نه زیږوي چېرته ترهګر بچي ټولې پښتنې مې مینه ناکې دي او زیریا د وایز نه ډېر تنګ شوی یم زیریا د وایز نه ډېر تنګ شوی یم زیریا د وایز قصې بې باکې ګرانو مینوالو زموږ د اولني قسط ته خپل اختتام ته رسي انشاءالله را روان قسط کې به بیا هم د نجیب زیري سره یو په تاسو باندې څه خواږه څه اورو انشاءالله په انتظار باندې اوسئ